بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ ده. موږ د خدماتو دفتر همکاران په کابل کې یو. د خدمت بنسټ لخوا 12,000 افغانۍ کومک شوی و. موږ په دا مواد خوراکي مو واخیستل، تقریبا په 4 بېوزلو، کونډو او یتیمو توزیع مو کړ. الله پاک د دوی دا مرسته خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. الله پاک د خدمت بنسټ مسؤلینو ته اجر عظیم په نصیب یې کړي. الله پاک د هغه ورونو او خویندو چې د خدمت بنسټ ته کومک استولی، د هغوی دا مرسته خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. چې دا کومک وکړي، سرطان ډېر بېوزله و، ډېر هغه و، ډېر سختې شپې ورځې تېرې کړې.